خبر دا چې الحمدلله قربانی یو عمل دی او دا عمل دا به د نبی علیہ السلام په طریقه باندې کیدی شي ځکه دارالمدار د اعمالو د په اتباع باندې دی، ابتداع باندې نه دی. نو موږ او تاسو به د اتباع د الله د نبی ډیر خیال ساتو. دا مسله چې د مړي نه قربانی کول د دې څه حکم دی؟ بعضې علما خو دا وایي چې مړي چې بلکل هیڅ شی د ژوندو نه رسیږي او وایي قرآن کې دي چې وان لیس للانسان الا ما سعی، لکه دا د بعضې معتزلو قول هم دی. خو د جمهور علماو قول دا دی چې مړي ته د اولاد په عمل باندې انتفاع رسیږي، د شاګردانو په علم باندې، په صدقه جاریه باندې. او دلته لیس للانسان الا ما سعی کې عقیده مراد ده. او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله درش دلائل په دې باندې راوړي دي چې انتفاع بعمل الغیر دا صحیح ده. اوس کله چې انسان مړ شي نو د دې نه قرباني کول د دې څه حکم دی؟ شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه وایي دا درې صورته دي. یو دا دی چې د مړي دته وصیت کړی نو بیا به دا قرباني کې د ثلث نه او پرېدې بیا نه، ځکه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، دا به ګناه ده، بیا به دا قرباني ولکې. دویم دا دی چې تا ته د مړي وصیت نه دی کړی، مړي وصیت نه دی کړی. نو چې کله مړي وصیت ونه کړه ته نو دا به د مړي نه یو تبرع ده او د مړي د طرف نه د مړي ته یو صدقه ده. نو حکم یې داسې د عامې قربانۍ نه دی، لکه بعضې خلک وایي چې دی بیا د عامې قربانۍ حکم دی. نه، د قربانۍ عمره ثواب ورته بیا نه میلاویږي، خو البته یو خیرات او یو صدقه ده دغه نه د مړي د طرف نه. نو وایي دغه بلکل بیا کیدی شي. نو یو دا دی چې وایي مړي وصیت کړی، او دویم دا دی چې د مړي د طرف نه تبرع وکړي، نو دا وایي عامه یوه صدقه ده. او درېیمه طریقه وایي دا ده چې ان یضحي تبعا للاحیاء، مثلا یو سړی کور کې مال حلال کي او داسې وایي چې الله زموږ د مړو ژوندو ټولو نه قبول کړي، وایي دغه طریقه هم صحیح ده. چې وصیت یې کړی دا هم صحیح ده، او چې نه وصیت کړی او نه دغسې هسې عامې قربانۍ مې کوله، نو دا داسې ده لکه عام خیرات چې تکې. او دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله هغه هم دا لیکلي دي خپل مجموعة الفتاوی کې چې والاضحیة عن المیت صدقة عنه. زموږ دا بعضې ملګري چې وایي چې په د مړي نه قرباني نه کېږي، نو د هغې مقصد هم دا دی چې داسې قرباني نه ده لکه د ژوندو چې کومه ده، او داسې دی لکه مور دې مړه ده یو خیرات پسې کې، پلار دې مړ یو خیرات پسې کې. نو شیخ الاسلام صاحب او شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه او بعضې حنابله او مالکیان د دین هم دا خبره نقل ده. د فرق باندې لږ ځان پوه کول غواړي، نو بیا به انسان ته مشکل نه انشاءالله.